السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نن موږ یو بل نوې پلی لیست سٹارټ کوو، یو نوې ټاپک سٹارټ کوو او هغه د دې باره کې دی چې کله موږ امازون اکاونټ جوړ کو نو موږ به په امازون اکاونټ کې بیا خپل پروډکټ څنګه ایډ کوو. ما تاسو ته د پروډکټ لپاره کرایټیریا شیر کړه، د مختلف مارکیټ پلیسز لپاره هغه کرایټیریا به تاسو د ځان لپاره لږ ډیره چینج کولی شئ. او تاسو سره ما بزنس ماډل سیټ کړی، نو تاسو د کوم بزنس ماډل لپاره پروډکټ کوئ، کوم بزنس ماډل سٹارټ کوئ چې تاسو کله دا سلیکټ کړئ، تاسو چې کوم پروډکټ کرایټیریا د هغې مطابق پروډکټ وګورئ او تاسو یو پروډکټ میلاو شي، نو د هغې نه پس موږ هغه پروډکټ په خپل سیل سنټرل کې لیست کوو. لیست مطلب دا دی څنګه چې موږ یو دکان جوړ کو، یو شاپ جوړ کو په مارکیټ کې یا په پلازا کې یا دغه شان په شاپینګ مال کې، نو موږ هغې له بیا سامان راوړو، خپل سودا په کې کېدو، کوم پروډکټ کې هغه پکې کېدو، نو خلکو ته ښکاري او خلک زموږ نه سامان اخلي. دغه شان د امازون سیل سنټرل هم دی. نو په دې کې چې کله موږ پروډکټ دو دې ته لیسټینګ وایي، صحیح ده. موږ به په دې کې بیا پروډکټ دو، هغه پروډکټ به خلکو ته ښکاري او خلک بیا اخلي. نو اوس موږ دا وایو چې څو قسمه لیسټینګ دی، د کوم بزنس ماډل لپاره موږ څنګه لیسټینګ کوو. نو دا د لیسټینګ خبره شوه. لیسټینګ څه ته وایي چې کله موږ په خپل سیل سنټرل کې پروډکټ دو، بیا د لیسټینګ څه قسمونه دي، نو موږ به دا هر څه په ډیټیل سره پریکټیکل زه تاسو ته ایکسپلین کوم. بل دی شپمنټ پلان. شپمنټ پلان دا دی چې ما یو پرایویټ لیبل یا هول سیل بزنس ماډل، ما یو بزنس سٹارټ کو په امازون کې، او زما پروډکټ راځي د پاکستان نه امریکا ته لیږم، د پاکستان نه یو ای ته لیږم، یا د چاینا یو اس ته لیږم، یا د چاینا نه دوبۍ ته لیږم، یا سعودي ته لیږم، یا یو کې ته لیږم. نو زه چې خپل کم سامان کم پروډکټ لیږم، نو د پاره به زه یو شپمنټ پلان جوړم. شپمنټ پلان مطلب دا دی چې امازون ته زما د پروډکټ پته چې د دې کس دومره پروډکټ راځي، دومره باکسز دي، دغه په هر یو باکس کې دومره سامان پروت دی. مطلب دا دی 100 کارټنې د دې راځي، په هر کارټن کې څومره سامان پروت دی، په هغې باندې به موږ لیبل څنګه لګو، په پروډکټ به څنګه لیبل لګو، په شپینګ لیبل به څنګه لګو. نو بیا موږ د امازون د سره شپمنټ پلان جوړ کو. نو امازون ته پته لګي چې د دې کس دا پروډکټ د دې ځای نه راځي او دې ویر هاوس ته به موږ له امازون یو ایډرس راکوي. نو هغې دپاره موږ یو شپمنټ پلان جوړ کو. هغه پروډکټ زموږ په یو هفته کې بیا امازون ته رسي، که په میاشت کې رسي، که په 2 کې رسي، نو امازون ته به زموږ د پروډکټ پته چې دا پروډکټ کوم ځای ته ورسېدو، او چې کله هغو ته میلاو شي هغو موږ ته بیا ایمیل وکړي او زموږ هغه پروډکټ چې کوم دی مخکې بیا خلکو ته شو کېږي او موږ یې خرڅوو. نو کوم کسان چې لیسټینګ کوي یا د لیسټینګ باره کې معلومات کوي، نو تاسو ته د بیسک چیزونو په لیسټینګ کې پته وي. نو موږ به د لیسټینګ چې څو قسمونه دي هغه ووایو، او موږ په کومې طریقې سره به موږ لیسټینګ کوو. بیا چې کله موږ لیسټینګ وکړو، امازون ته زموږ پروډکټ میلاو شي، یا موږ کوم نور اف بی اے کوو یا اف بی ایم کوو، هغه چې څومره کنسپټ دي هغه به موږ دلته ایکسپلین کوو چې آیا پروډکټ به موږ په خپله کسټمر ته رسوو که نه امازون به رسي. د هغې دپاره موږ څنګه لیست جوړو، د کوم بزنس ماډل دپاره به څنګه لیست جوړو. زه به تاسو ته په مختلف اکاونټس باندې دا وکړم او دا به تاسو پریکټیکل وکړم چې تاسو ته دا پته ولګي چې موږ څنګه لیست جوړو، څنګه شپمنټ پلان جوړو. دا چیزونه به تاسو بالکل صحیح یاد کړئ او پریکټیکل به په دې چیزونو باندې پوه شئ. او بل به موږ کوشش کوو چې امازون سیل سنټرل، دا د امازون سیل سنټرل دی، صحیح ده. په دې کې مارکیټ پلیسز هر څه به بیا موږ وایو، د دې کې چې څومره فنکشنز دي، اپشنز دا څومره موږ سره راځي، ټیبز، نو دا ټول به موږ وایو. دغه شان چې دا کم سیټینګ دی، په دې کې څومره اپشنز دي، چایلډ ایکسس او دا چیزونه څنګه کریټ کېږي، خو دا به موږ په ځان له پلیس وایو. هغې دپاره به موږ وایو امازون سیلر ډیشبورډ به یو موږ پلی لیست وکړو، باقي به ځان له وایو. کوشش کوو چې ستاسو سره په دواړو پلی لیسټو کې ویډیوز راځي. او شپمنټ پلان او لیسټینګ څنګه کریټ کېږي، نو هغه به زه تاسو په دې باندې پوه کړم چې موږ به شپمنټ پلان څنګه کریټ کوو، لیسټینګ به څنګه کریټ کوو، بیا د لیسټینګ څومره قسمونه دي، او شپمنټ پلان او په لیسټینګ باندې تاسو پوه. نو امازون کې چې کوم پروډکټ زمونږ دي تاسو به یاد ساتئ، هغې ته به دلته انوینټري لیکل شوی، نو انوینټري به ورته وایي، صحیح ده. انوینټري او د پروډکټ یو مطلب دی. یو ملګري په دې کې سوال هم کوي، نو تاسو چې کوم دی تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې لیسټینګ څه ته وایي. نو لیسټینګ دې ته وایي چې کله زه په خپل امازون سیل سنټرل کې، د دې داسې مثال دی د امازون سیل سنټرل څنګه چې زمونږ دکان وي، نو په هغې کې به موږ پروډکټ دو، د پروډکټ کې خو ته دې ته لیسټینګ وایي، صحیح ده. موږ چې څنګه په عام دکان کې پروډکټ دو، نو داسې به موږ په دې کې لیسټینګ کریټ کوو د هر پروډکټ لپاره. دې کې تاسو مختلف لیست کریټ کولی شئ، صحیح ده. د اف بی ایم دپاره هم کریټ کولی شئ، د هول سیل لپاره، پرایویټ لپاره، د یو اکاونټ کې تاسو هر څه کریټ کولی شئ. بیا دغه شان ته ما تاسو ته شپمنټ پلان واچو. فار ایگزامپل ما پروډکټ جوړ کو، زه هغه یو اس اے ته لیږم، یا ماته برانډ نه اپروول راوستو، زه د برانډ نه پروډکټ اخلم، هغه زما امازون ویر هاوس ته راځي. نو هغې دپاره به زه په خپل سیل سنټرل کې هغې دپاره یو شپمنټ پلان جوړوم چې امازون ته زما د پروډکټ پته ولګي چې د دې کس پروډکټ راځي، د دې ځای نه راځي، په دومره ورځو کې به راځي. امازون به هغه ټول ټریک کوي، هغه به څنګه امازون ته پته لګي. بیا موږ د امازون څه کوم شپینګ لیبل دي، د پروډکټ لیبل دي، د باکس لیبل دي، دا موږ ته څنګه میلاویږي. بیا به هغه موږ په پروډکټ باندې لګو، هغه به موږ چې کوم کس نه پروډکټ اخلو هغه ته به یې لګو، هغه به یې پرې لګوي. نو دا څومره سټوري چې کوم ده
دا څومره کنسپټ چې کوم دی دا به مونږ په دې پلی لیست کې مونږ ډسکس کوو مخکې مختلف لیست به تاسو جوړوم مختلف پراډکټ به زه لیست کوم د دې لپاره او زما را روان وخت دا کوشش دی چې زه تاسو ته د ډراپ شپینګ چې کوم څنګه کېږي پریکټیکل هغه تاسو ته بیا زه وکړم چې هغې باندې څنګه اډرز راځي هغه مخکې څنګه کېږي یا دغه شان ته چې مونږ پرایویټ لیبل سټارټ کوو نو مونږ به د کوم ځای نه سټارټ کوو بیا به څنګه خپل پراډکټ لیږو او بیا به هغه باندې مخکې مونږ څنګه پروسس کوو مطلب دا دی چې په هغه اډرز راځي مونږ انوینټري به څنګه لیږو دغه شان ته مونږ چې کله د برانډ نه اپروول راواخلو د برانډ پراډکټ به مونږ خپل امازون سیل سنټر څنګه چې موږ د برانډ اپروول راوړو د برانډ اجازه تر واخلو هغه برانډ پروډکټ چې کوم دی هغه موږ خرڅو نو د دې چې کوم کنسپټ دی موږ چې کله د برانډ نه اجازه تر واخلو او هغه پروډکټ چې کوم دی موږ په څه طریقې سره به زموږ راځي امازون ویر هاوس ته بیا به زموږ په سیل سنټرل کې څنګه ښکاري موږ به ټول چې کوم اپشنز دي په دې باندې ټول باندې ځان پوه کړو نو دا د امازون سیل سنټرل دی نو زه کوشش کوم چې تاسو ته د امازون سیل سنټرل باندې کار شروع کړم امازون سیل سنټرل باندې درته ځان له ویډیوز وکړم چې دې کې دا څومره اپشنز دي د دې څه مطلب دی او دغه شان ته چې کوم لیسټینګ دی شپمنټ پلان دی د دې لپاره ځان له فولډر جوړ کړم ځان له پلیس جوړ کړم چې تاسو په هغه باندې ځان له پوه شئ نو ان شاء الله چې څومره کنسپټ دي تاسو به ښه سمپل په اسانۍ سره په هغه باندې پوهیږئ څه مشکل به هم پکې نه تاسو به ښه په اسانۍ سره هغه کولی شئ